یو انسان چې تاسو نن سبا ګورئ شي کامیاب دی او دولت طاقت هر څه شته، نو تاسو ته پته چې دا دته داسې نه دي میلاوه په اسانه، خو بس تاسو د ده ښه ورځ وینئ، کامیابي وینئ، د هغه د راحت وینئ. هغه تاسو نه دي لیدلي چې څه د تېر کړي دي، د ده تېر وخت تاسو نه دی لیدلی، د ده تکلیفونه، د ده مصیبتونه، دا هر څه تاسو نه دي لیدلي. کله چې د سختو نه دی یک ته وتو، ته چې څه برداشت کړي دي هغه چاته نه ښکاري، تاسو نه یې لیدلي، تاسو یې نه یې خبر. کله چې دی ښه شي او په ښه حالت کې خپلې وویني نو هغې هم یو جلسي او حسد یو سوی وایي چې دا ولې داسې ښه شو، او چې چا د ښه حالت کې ولید او هغه خراب دي نه لیدلی نو هغه هم دې نه حسد کوي، جلسي کوي، خو دې ته نه ګوري چې دا څومره په سختو دې حالات نه وتی دی او دې څومره څومره ایماندار، خو دې څومره په سختو کې هغې کې چا نه لیدلی، خو چې اوس ښه شو. نو کله چې تاسو یو انسان ښه ووینئ، په ښه حالت دولت طاقت کې ووینئ، هغه نه حسد مه کوئ. دغه تاسو ښه حالت ولیدو، دولت عزت طاقت ولیدو، خو چې څه هغه د دې مقام ته را رسېدو دپاره برداشت کړي دي تاسو هغه نه لیدلي، چې د څو پورې د هغه تېر شوي وخت ته نه لیدلی او هغه هر څه نه لیدلي کتلي، نو د هغه په دې اوس ښه ورځ باندې بلکل حسد ونه کوئ.